په سیالکوټ کې چې دی یو افسوسناکه واقعه راغلې چې زوی لږ یو خپل پلار چې دی سعودي عرب نه چې دی راولي او چې کور ته راشه او د هغه نه پس چې دی هغه د ځمکې د ټوکړې دپاره چې دی د دنیا نه رخصتۍ زوی لږ خپل پلار چې دی د دنیا نه رخصتۍ دا واقعه را سره مکمل واورئ که نه مکمل یې وګورئ دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ ډېره زیاته افسوسناکه واقعه راغله دا واقعه چې دی په سیالکوټ کې راغلې ده زوی چې دی په سیالکوټ کې او پلار چې دی په سعودي عرب کې مسافري کوله هلته مزدوري کوله एकदम چې دی زوی خپل پلار ته رینګ کوي کور ته راشه او زما سره ضروري کار دی دلته ځان زر راورسوه پلار چې دی واپس راغواړي د سعودي عرب نه کور ته چې کله خپل پلار راوغواړي د هغه نه پس چې دی هغه نه دستخطونه واخلي د ځمکې او هغه خپل پلار چې دی هغه ختم کړي هغه لاول چې دی په چاقو باندې ووایي او د هغه نه پس چې دی په تبرګې وړوکې کړي او یو دریا ته ور واچوي د هغه نه پس دغه نوجوان چغرې شروع کړي چې زما پلار چې دی چا غوا کړی دی زما پلار چې دی سعودي عرب نه راغلی او چا چې دی غوا کړی دی او اوس یې نشته دی د هغه نه پس چې دی پولیس انویسټیګیشن شروع کوي چې کله پولیس انویسټیګیشن شروع کوي د انویسټیګیشن په دوران کې دغه هلک چې دی نو ایسته کور ته لاړ شي او خپل کور ته چې دی تاله ووایي د دې تالې مطلب دا و که نه چې زه به د دې ځای نه وتښتم نو دا پولیس چې دی ما به ونه نیسي نو پولیسو چې دی په هغه باندې شک پیدا شو اخر کار چې دی هغه یې ویوړو تاڼې ته چې کله تاڼې ته ویوړو او د هغه نه بیان اخلي د هغه نه بیان اخلي وایي چې څنګه چل شوی دی دی چې دی نو څو ډانګي ووه او د هغه نه پس چې دی د خپل بیان چې دی جاري کوي وایي چې ما خپل پلار ته چې دی رینګ وکړو چې دی سعودي عرب نه کور ته راشه او زما دا زړه چې دی په خپله باندې ډېر زیات چې دی ګبراوېدو د هغه نه پس چې زما کله پلار کور ته راورسېدو وایي ما چې دی خپل پلار نه د ځمکې دستخطونه واخیستل وایي د ځمکې د ټوکړې په وجه باندې وایي ما چې دستخطونه واخیستل او د هغه نه پس چې دی ما یو چاقو راواخیستلو او هغه مې چې دی وواهه وایي د هغه نه پس چې دی ما تبرګې راواخیستو په تبرګي مې د خپل پلار وړوکې کړو او دریا ته مې ور واچوه او په دریا کې چې دی هغه وبهېده د هغه نه پس چې دی اوس دغه هلک په جیل کې دی د ځمکې د وړوکې شان ټوکړې دپاره چې دی خپل پلار وجني هلکه پلار یې په سعودي عرب کې و او د دې زامنو دپاره چې دی هغه مزدوري کوله هغه چې دی پیسې ګټلې چې زه خپل کور ته ولېږم د خپل بچو له ولېږم بل طرف ته هغه ته دا پته نه وه چې زما دا زوی به چې دی ما وجني په خپله ځمکه باندې ما چې کومه ځمکه اخیستې ده یار یوه ډېره زیاته افسوسناکه واقعه راغلې ده یار دا په سعودي عرب یو مسافر و چې کور ته راغی سیالکوټ ته نو زوی لګي د ځمکې د ټوکړې دپاره چې دی خپل پلار وجني او هغه د دنیا نه رخصتوي دې واقعې په باره کې تاسو څه وایي ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ زما دا ویډیو ټولو پښتنو ته ضرور ورسوئ